سلامونه نن مو ټاکلې چې فارجغان ته ورشو چېرته چې سپینو واورو ځمکه غرونه او ونې ټول په سپین رنګ پوښلي دي. بس چې دا د سهار لمونځ مو کړ حرکت مو کړ خو د لنډ مزل وروسته موټر خراب شو او موږ هم بل څادرونه سم کړل ځکه د پلي مزل لپاره مو اراده وکړه او پلي مزل مو شروع کړ. لمر راوخته خو موږ پلي مزل کوو ځکه ډریور مو لېږلی او تر څو بل موټر راولي موږ په نیمۍ لاره کې بند پاتې وو. انتظار مو ډېر وکړ. لمر راوخته ماشومان ښوونځي ته روان شول خو زموږ موټر هم راغی او بیا مو حرکت وکړ د الیشنګ ولسوالۍ په کږو وږو لاړو زرکمر ته ورسېدو. دلته نو دغه ښکلی هوټل د تویباغه رسټورانټ دی. دلته کېناستو دمه مو وکړه ومو کتل چې دی سره څه دي دا قابلي پلو ورسره و خو نه موږ د پسه غوښه واخیسته او لږ انتظار وروسته دا دی زموږ کړایي تیاره شوه. دلته مو د سهار ناشته وکړه د سهار چای مو نوشي جان کړو د ملګرو سره ښایسته کړایي جوړه شوې وه. بیا مو حرکت وکړ بیا روان شو مخ په دولت شاه. په دولت شاه ولسوالۍ کې مو دا رشکه ولیده په دې دومره غټه چړۍ باندې دومره په زور روانه او دا رشکې هم ډېرې قوي دي. د دولت شاه ولسوالۍ بازار نه تېر شولو مخکې لاړو د فرجغان غرونه راښکاره شول. دغه ښایسته او ښکلی مسجد مو هم په لاره ولیده. بیا مو د فرجغان د غرونو د جګو کو ننداره وکړه. تاسې وګورئ لکه د کابل بالا حصار غوندې جګ کورونه پکې دي. بالاخره ولسوالۍ ته داخل شو او د واورو سپین څادر مو ولیده. دغسې ښایسته ابشارونه هم پکې وو. بیا نو د غرونو په څوکو کې دغه د جلغوزیو د چارمغزو ونې مو هم ننداره کړې. په ځمکو کې هم واورې پرتې وې او په غرونو کې هم واورې پرتې وې. له دې ځایه ښه په تا به مخته لاړو موږ هم سلو تلو ځکه سړک کې هم واوره پرته وه. موږ ویلې خدای مکه چې کومه ترافیکي پیښه رامنځته نه شي. خو یو څه په لاره کې ډېر جالب و. په دې واورو کې فرجغانیانو تاسو وګورئ فوټبال کوو. دی د فوټبال ډېر زیات مینوال دي او په دې یخو واورو کې فوټبال کوو. بیا له اوږده سفر وروسته 80 کیلومتره سفر وروسته فرجغان بازار ته ورسېدو. دا د فرجغان بازار دی او دا د فرجغان تنکي ځوانان دي چې په دې بازار کې ګرځي راګرځي له واورو خوند اخلي. موږ هم دلته موټرې ودرولې او پلي مزل مو شروع کړو. دا یو موږ سره په پښه ګوډه مو خو خیر او زمونږ امیر صاحب د ځوانانو له موږ سره ولاړو ساحې ته. دا ښه ده واوره وبه خورم په دې پلو باندې واوښتلو. دلته مو دمه وکړه ځکه مزل ډېر زیات و د ناستې ځای نه موږ هم په واوره کې دمه وکړه. د فرجغان خلکو زموږ ډېر ښه قدردانۍ وکړه. عکسونه یې را سره وویستل او دا چې نور هلته موږ څه وکړل په واوره مې ویشتل وکړه واوره مو وخوړه نور څه وشو دا په بله ویډیو کې